بادشاه وفات سو دغه مشر زوی رالی پر تخت باندې کښېنستی چې هغه د خپل وخت ډېر ظالم او جابر انسان و. وایي د ده یو کشر ورور چې هغه د خپل ورور د وامه د خپلو درو دوستانو سره دا ملک پرېږداوی. د ده سره چې کوم درې دوستان ورسره ولو په کې یو د تاجر زوی ولو، یو د کسان زوی و، یو ښایسته ځوان و. وایي دوی چې کله روان سو په یو سارا کې خپل پړاو وکړي. چې پړاو یې وکړي وایي بیا دوی مشوره سره وکړه چې موږ خو نوي ملک ته رالو، څه کول پکار دي. وایي د کسان زوی ورته وویل چې په دنیا کې د ګودو ښه شی چې دی هغه محنت دی، باید چې موږ محنت وکړو. تاجر زوی ورته وویل چې په دنیا کې ښه شی چې دی هغه عقلمندي ده او حسن تدبیر دی. وایي بیا دریم وارې د ښایسته ځوان سو. ښایسته ځوان دا ورته وویل چې په دنیا کې د ګودو ښه شی چې دی هغه ښه حسن او جمال دی. وایي د بادشاه زوی ډېر د سوچ په فکر کې ناست. وایي دوی ته وویل چې په دنیا کې د ګودو ښه شی چې دی هغه د الله رضا ده، څه الله زموږ په قسمت کړي هغه به موږ ته رارسېږي او د الله قدرت دی. نو دوی چې دا خبرې سره وکړلې وایي بیا د کسان زوی ورته وویل چې راسئ موږ ته خپلې رایې ازما وکړو. وایي په دا بل سهار باندې دوی سره د خوراک سامان نه ولو. وایي د کسان زوی ورته وویل چې اوله رایه به زه ازما وکړم. وایي د کسان زوی راولاړ شو، د ځنګله په خوا ولاړی، دورې درختې کاټ کړلې، رایه وستلې، هغه یې خرڅې کړلې. چې کوم وخت یې درختې خرڅې کړلې په هغه باندې یو څه درهمه ده وګټل، رایه وړل، په هغه یې خپل ملګرو له ډوډۍ راوړله. دویمه ورځ وایي هغه د تاجر زوی راولاړ سو، چې کومه دا خبره یې کړې وه چې وایي په دنیا کې ښه شی چې دی هغه عقلمندي ده، حسن تدبیر دی. هغه راولاړ سو، د سمندر غاړې ته ولاړی، یو کښتۍ را روانه چې په کې د سمندر څخه سامان راخیستی وو. وایي دی د هغه سړي سره میلاو سولو، بیا چې هغه ټوله سامان یې په 100 درهمه ځینې واخیسته. چې کوم وخت د کښتۍ د سمندر غاړې ته راورسېدل هغه یې پر نورو خلکو باندې په 200 درهمه خرڅه کړل. 100 درهمه یې هغه ته ورکړلو، په 100 درهمه یې خپلو ملګرو له ښه ډوډۍ راوړله. وایي هغه ډېر خوشحاله سو. وایي دریمه ورځ چې راله، وایي دریمه ورځ دغه ښایسته ځوان وایي ښایسته ځوان د ښار په خوا روان سو، رالی تر یو درخته لاندې کښېنستی. د یو کوره څه غږ پر وسو چې ته څه کوې خیر دی، ولې دلته ناست یې؟ وایي ده ورته وویل چې زه خو مسافر یم. بیا د خپلو درو انډیوالانو کیسه ورته وکړله. وایي هغه کس ده ته یو څه پیسې ورکړلې، دی رالی خپل ملګرو یې په هغه باندې ډوډۍ راوړله. وایي څلورمه ورځ چې راله هغه د بادشاه د زوی وله. د بادشاه زوی دا خبره کړې چې په دنیا کې د ګودو ښه شی چې دی هغه د الله رضا ده او د الله قدرت دی. وایي د بادشاه زوی د ښار په خوا را روان سولو، د یو درخته لاندې کښېنستی. وایي په دغه وخت کې د یو بل بادشاه جنازه تېرېدله. وایي د بادشاه جنازه چې تېره سوله، یو پولیس والا رالی، د بادشاه زوی ته وویل چې ته دا نه وینې چې د یو بادشاه جنازه را روانه ده، ته دلته په روډ کې ناست یې. وایي ده ته یې خوش کوه، کله خو د بادشاه جنازه ولاړه هغه یې پټ کړي بادشاه. دا خوا چې پر واپسي باندې را روان هغه پولیس والا رالی، دغه د بادشاه زوی یې ګرفتاره کړي. وایي چې ده یې ګرفتاره کړي، ټوله خلک د بادشاه محل ته رالو. وایي بیا دا وویل چې د بادشاه وارث موږ څوک وټاکو، چونکې بادشاه خپل اولاد نه درلودی. وایي بیا هغه وزیر ورته وویل چې داسې کس په موږ د بادشاه پر تخت نشین کښېنوو چې هغه د بادشاه په خاندان کې پاتې سوی. وایي ټولو وویل چې داسې کس په موږ کې نشته چې هغه د بادشاه په خاندان کې پاتې سوی. وایي بیا هغه پولیس والا ورته وویل چې ماته یو داسې ځوان را معلوم دی زما سره په قیدخانه کې دی چې هغه د بادشاه د خاندانه څه دی، که چیرې ته یې دا غواړې زه به هغه په مخ کې پیش کړم. وایي بیا هغه وزیر ورته وویل چې بالکل ته دا سړی راوله. وایي دا ځوان چې راوستی چې ورسره میلاو سو، وایي ده ورته وویل زه د پلانکي ملک د بادشاه زوی یم، زما ورور ډېر ظالم و جابر انسان و، ما د هغه د وام په وجه هغه ملک کې لکه زه دې ملک ته رالم. وایي بیا دوی راولاړ سو، په مشوره او په اتفاق سره دغه د بادشاه زوی د بادشاه پر تخت باندې کښېناوی، دی د خپل ملک بادشاه جوړ کړي. وایي بیا دغه بادشاه دا بله ورځ راویستې د ښار په چکر باندې چې موږ ښار ورښکاره کړو. وایي د دغه درې دوستان هلته ډېر پریشانه ولو چې دا زموږ ملګري راسه ورک سولو. هغه هم په ښار کې په ده پسې ګرځېدل، ته بادشاه د ښار په دوره روان ولو. شا د ټولو خلکو په بادشاه پسې د زنده‌باد نارې ولې، ډېر خوشحاله و، پر جوش استقبال یې وکړ. وایي کوم وخت د ده درې دوستان په ښار کې ولاړو، په دغه کس پسې ګرځېدل، د بادشاه په زوی پسې. هغه چې ویل ډېر پریشانه سو. بیا دا فیصله سره وکړه چې واقعي د الله رضا د الله رضا ده او د الله قدرت د الله قدرت دی، چې الله څه وغواړي هغه به کېږي. وایي رالو د بادشاه سره میلاو سولو، بیا دوی درې سره محل ته سره رالو. وایي دلته چې بادشاه پر تخت کښېناست ورته یې وویل چې ما ته یې ته نه وویلې چې په دنیا کې د ګردو غټ شی چې دی هغه د الله رضا ده او د الله قدرت دی. وایي بیا دوی ته وویلې چې په دنیا کې محنت ډېر ښه شی دی، حسن تدبیر ډېر ښه شی دی، لیکن د ټولو شیانو سره ضروري شی چې دی هغه د الله رضا ده او د الله قدرت دی. وایي بیا چې کوم کس محنت کاوی هغه د کسان زوی راواخیستی، هغه یې د زراعت وزیر وټاکئ، او کوم چې د تاجر زوی دی چې هغه دا ویلو چې په دنیا کې ښه شی چې د هغه حسن تدبیر دی هغه یې خزانچي وټاکئ، د خپلې خزانې وزیر یې وټاکئ. او کوم هغه دریم کس و هغه دا ویلو چې په دنیا کې ښه شی حسن و جمال دی، هغه ته یې ویلې چې دا حسن و جمال چې دا فاني دی، دا عارضي دی، هغه ته یو څه تحفې ورکړي، هغه یې رخصت کړي. ګرانو کتونکو، محنت به هم کوو، حسن تدبیر به هم کوو، لیکن د دې سره سات پر ټولو شیانو باندې چې دی د الله رضا او د الله قدرت غالبه دی.
نو لهذا د الله رضا پر ټولو شیانو باندې ضروري ده. امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي کور مو ده.